السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله اما بعد. ډیر محترم او عزتمند ملګرو، زمونږ نننۍ موضوع هغه کیل محاسې چې ورته وایي، یعنی سخت زخی یا نرم زخی، هغه زخی چې یعنی میخ په شکل کې راوتی او د هغې علاج نه کېږي. بعضې ملګري زمونږ داسې چې هغه تیزابي یو قسم له کیمیکل میلاویږي میلو کې یا داسې عام، نو هغه په زخه باندې واچوي. کله کله داسې کېږي چې هغه ښکته ورسېږي او هغه تعفن پیدا کړي او هغې نه کینسر هم جوړ شي. نو دغه څیزونو نه ځان وساتئ او بهترین علاج که چېرته تاسو ته میډیسن نه میلاویږي یا میډیسن داسې چې کار نه کوي، نو دا څیز دی، دې ته موږ سرو وایو. دې کې دوه قسمه، یو داسې ګول خورېږي، یو داسې چې لوړ خېږي. نو بیا د دې بهترین دغه چې کوم دي، نو هغه د دې دا غوټۍ دي. که د دې دا اوبه تاسو وباسئ، د دې نه دا اوبه وځي او بیا دا تاسو په زخه باندې راکاږئ، نو دا ډېر بهترین کار کوي، زخې مکمل ختموي انشاءالله. او دویمه خبر دا ده که چېرته دی کې غوټۍ نه وي، نو د دې دا پاڼې چې کومې دي دا تاسو په دې باندې مږلی شئ او دا ماشاءالله ډېر بهترینه طریقه باندې زخې یا کیل محاسې چې ورته وایي ختموي. دا د هغې اسانه او بهترین بوټی دی. ډېر ملګري دا پیژني، سرو ورته وایي او دا اکثر د هسپتالونو کې یا بعضې سرکاري ادارو کې هم ولاړي، تاسو به لیدلي انشاءالله. زموږ دا ویډیو ورسره د نور مسلمانانو د فایدې لپاره شیر کړئ او خپل علاج په خپله باندې اسانه طریقه باندې، نبوي طریقه او حلال طریقه باندې وکړئ انشاءالله. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.